د نړۍ دریم لوی جامع جومات کې ولې تراویح او د جمع لمونځ نه کیږي؟ د جومات مناره او د اذان پایه د نړۍ په کچه لوړه او لوړوالی یې 265 مترو ته رسیږي. 43 پوړه ده چې د بیړیو د څار کار هم ترې اخیستل کیدای شي. د نړۍ په دریم لوی جومات کې د تراویح او جمع د لمونځ نه کېدو په تړاو د روان رمضان میاشتې له پیله د الجزایریانو ترمنځ بحثونه راپورته شوي. دوی د جمع د لمانځه لپاره د دغه ستر جومات د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. په الجزایر کې ځینو پرخواله رسنیو له 2020 کال راهیسې په یاد جومات کې د تراویح او جمع د لمونځونو د نه کېدو د لامل په اړه پوښتلي. دوی وایي اوس خو د کرونا وبا خطر هم نشته چې د خلکو د راغونډېدو له کبله وبا لا پسې خپره شي. الجزایري خبریال اسامه وحید پر فیسبوک پوښتلي چې جومات ولې د لویو جوماتونو لپاره تړلی او اوس جومات ماضي بیروحه اډانه ښکاري چې هیڅوک نه پکې لیدل کیږي. د خلکو له دې پوښتنو سره د الجزایر جامع جومات پر فیسبوک یو بیان خپور شو چې پکې راغلي د جمع او تراویح لمونځونه ځکه پکې نه کیږي چې په جومات کې د نوې ټکنالوژۍ له کبله کارونه روان دي. خو له 2020 راهیسې د جومات انګړ د ټولو لمونځونو لپاره پرانیستی دی. د 2006 کال له فرمان خپرېدو راهیسې چې د مخکیني ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له لوري د جومات د رغولو لپاره خپور شوی و، د جومات د وضعیت په اړه ډیر کله بحثونه راوپارېدل او په 2019 کال کې د ولسمشر عبدالمجید تبون د واکمنۍ پر مهال د رغونې چارې بشپړې شوې. د جومات د جماعت لمونځ لپاره انګړ د 2020 کال د اکتوبر پر 28مه د میلاد النبی له راتګ سره پرانیستل شو، خو ژر د الجزایر د دینی چارو او اوقافو وزارت د نومبر پر 14مه د جمعې د لمانځه ځنډولو اعلامیه خپره کړه. له هغه راهیسې یوازې 2 ځله د جمع لمونځ پکې شوی دی. وزارت د جمع لمونځ د وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ځنډولی و او ویلي و کله چې وضعیت عادي حالت ته وګرځي د جمعې لمونځ به بیرته پیل شي. خو ښکاري چې هلته وضعیت لا نه دی عادي شوی او ګڼ خواله رسنۍ کارن پوښ دي اوس چې په هیواد کې د وبا خطر هم نشته ولې د جومات دروازې لا هم بندې پاتې دي. ویل شوي چې د مکې مکرمې او مدینې منورې له حرمین وروسته دا په اسلامي نړۍ کې دریم لوی جومات دی. یاد جومات د الجزایر پلازمینې په خلیج المحمدیه سیمه کې پروت دی او مساحت یې 300,000 مربع مترو ته رسیږي. په جومات کې په یو ځل 33,000 لمونځ کوونکي ځایږي او د جومات د انګړ سره بیا د 120,000 لمونځ کوونکي پکې ځایږي. د قرآن یوه اداره، کتابتون او یو کلتوري مرکز هم پکې شتون لري. د جومات مناره او د اذان پایه د نړۍ په کچه لوړه ده او لوړوالی یې 265 مترو ته رسیږي. 43 پوړه ده چې د بیړیو د څار کار هم ترې اخیستل کیږي.